خبر ذکر کړی چې صبر په درې قسمه دی. صبر د ګناه نه ځان بندول د ګناه نه، صبر په تقدیر باندې، او صبر په عبادت باندې. عبادت صبر غواړي، نو ځکه نصیحت ته صبر. بله دا چې ډېرې سختې به راځي ای مؤمنانو په تاسو باندې، چې څوک دعوه د ایمان وکړي د اسلام وکړي نو په ده باندې به حالات راځي، او تر دې چې کیدای شي الله وایي تاسو زما په لار کې مړه شئ، دومره سخت هم په تاسو راتلی شي. نو د هر څه کې صبر ته ضرورت دی. ښه دغه آیت کې ووایي چې زما شکر ادا کوئ. نو ګوره په انسان باندې دوه قسمه حالات راځي، یو داسې حال چې هغه پکې خوشحالی، نو یو حال هغه چې په ده باندې سخت دی. نو مؤمن به په راحته کې د الله شکر ادا کوي، او په سخته کې به د الله صبر به کوي د الله دپاره. د شکر خبره وشوه، اوس د صبر دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا استعينوا ایمان والو مرست غواړئ د الله نه بالصبر والصلاة والصبر کولو او په منځ کولو سره. دو عبادات وکړو، صبر او منځ. وګوره صبر هغه عبادت دی چې دا باطني دی، دنه به ته زړه صبرې، اصل معامله د زړه ده، نو دا ډېر ګران عبادت دی. والصلاة ظاهري عبادت دی، او دا هم ګران عبادت دی، مګر دا چې الله یې چاته اسانه کړي. مخکې ایتونو کې دا خبره ذکر شوې الا علی الخاشعین. دا عبادت ګران دی، خو الله اسان کړی دی عجزي کوونکو ته. نو ځکه دا دوه عبادات ذکر کړو. ان الله مع الصابرین، یقینا الله ملګری دی د صابرانو. دې دپاره دا خبره وکړه چې ترغیب د صبر طرف ته. صبر لوی عبادت دی، په دې ډېر لوی اجرونه میلاوي. او دا مقام د تفصیل نه دی، ګنې موږ به فضایل او مسایل د صبر بیان کړی، خو الحمدلله په دې باندې هم زما یو بیان شتي مکمل. صبر څه ته وایي او د صبر ثمره. نو ګوره لویې فایدې ته وګوره، که نورو ته نه ګورې. وی الله ملګری دی د هغه خلکو چې هغوی صبر کوي. دی لوی فضیلت دی د صبر کوونکو. الله د صابرانو سره دی، دې ته معیت خاصه وي، او یو دی المعیت العامه. الله د هر چا سره دی، وهو معکم اینما کنتم. تاسو هر ځای کې الله تاسو سره دی. نو هغه الله د کافر سره هم دی، مطلب یعنی د علم په لحاظ یا لیده اوریده قدرت احاطه او معیه خاصه دی ته وي. او دا اهمه مسله د فایده د یاد کوي ویلي کوي. معیه خاصه هغه الله خاصو بندگانو له ورکوي، او را به شي ځای په ځای چې الله د مؤمنانو ملګری دی، الله د صابرانو دی، الله د شکر کوونکو ملګری دی، الله د عدل کوونکو ملګری دی. دې ټولو ته معیه خاصه وي. اوس الله د ټول مخلوق سره دی، خو د دې بندگانو سره بیا الله په خاص طور دی. ښه نو څه فرق دی په هغه معیت کې او په دې کې؟ خاص څنګه دی؟ په څه خاص دی؟ مرسته به کوي الله تعالی سره. الله خو د هر چا سره دی، د لیدو په لحاظ په اعتبار اینی اوري پوهه دی. نو بیا دې هغوی کې څه فرق شو؟ الله د صابرانو سره فرق دا دی چې الله د صابرانو سره داسې دی چې الله یې مرسته کوي، الله یې په ژوند کې برکت اچوي. اوس الله موسی او هارون علیهم السلام ته ووایي انني معکما، زه تاسو سره یم ځئ. نو که زه تاسو سره یم داسې لکه څنګه چې د عامو خلکو سره بیا فایده څه شوه؟ معنی دی چې معکما زه تاسو سره یم، ستاسو ملګرتیا کوم، ستاسو مرسته کوم، ستاسو دفاع کوم. نو الله د صابرانو ملګری دی. د دې نه بعد خبر د هغه چا دی چې هغه ووجلی شي د الله په لار کې. مخکې صبر کوئ، اوس دا خبره چې
صبر ته به ضرورت ډېر راځي، په تاسو به امتحانات راځي، کیدای شي تاسو د الله په لار کې ووژلی شي. نو ځکه دغه خبره راوړي. بله دا چې کله د بدر په غزا کې صحابه کرام شهیدان شو، بعض د مهاجرینو نه او بعض د انصارو نه، نو د هغوی په باره کې بیا قسمه قسم خبرې شروع شو. بېدینو منافقانو هغوی خو دغه کیسې کولې چې لاړو بس تباه شو، دوکه شو. او چا دا وی چې مړه شو، د دنیا هغه مزې او خوندونه یې ونه لیدو، دغه شان لاړو. نو الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کو: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، او موای په بار دا هغه چا کې چې وجلی شي په لار د الله کې چې دا عام مړي دي. دا خبره پکې ده عام مړي دي. که چېرته داسې ترجمه وکړي او داسې بیان کړي چې موای په بار د هغه چا کې چې وجلی شي په لار د الله کې چې دا مړي دي، نو مړی خو هغه دی. هلته الله په خپله ویلي من یقتل، چې ووجلی شي خو مړ شي که. دلته مطلب دا دی چې عام مړی مه ګڼئ. څنګه عام مړی مه ګڼئ؟ یعنې داسې مه وایئ چې څنګه چې هغه پلانی په خپله طلایي مړ شو، یو داسې دی هم مړ شو. دواړه یو شان نه دي. مرګ په دواړو راغی، حالات یو شان نه دي دواړه. کوم ځای کې په طلایي باندې مړ کېدونکی، کوم ځای کې د الله په لار کې په جهاد کې مړ کېدونکی. دغه شان دوی د برزخ په ژوند کې هم د عامو مړو په شان مه ګڼئ چې څنګه عام مؤمنان دي په برزخ کې، نو دغه شان به دا شهیدان هم په برزخ کې. نه، دا مطلب دی. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکې دوی ژوندي دي مګر تاسو نه پوهېږئ. دوی ژوندي دي، خو یاده که دا خبره داسې نه دي ژوندي لکه څنګه چې موږ ژوندي یو. که چېرته داسې ژوندي یو لکه څنګه چې موږ ژوندي یو، نو بیا ولې داسې وایي چې تاسو پرې نه پوهېږئ؟ نو دا قبر پرست چې د دې ځای نه ژوند ثابتوي د مړو، هغوی به غلطه دي. موږ وایو ژوندي دي، احیا الله وایي ژوندي دي، خو دا ژوند د برزخ دی، یو خاص قسم ژوند دی، په هغې موږ نه پوهېږو. دلیل پرې دا ولکن لا تشعرون، تاسو پرې نه پوهېږئ. بل دا چې رابه شي په سورة العمران کې الله وایي احیاء عند ربهم، ژوندي دي په نزد د رب د هغوی. هغه بل شان ژوند دی د برزخ. نو هغه ژوند جدا دی. هر چې د دنیا ژوند دی دا ختم دی. نو دلته مسله زمونږ د عجم په دې مسله کې لکه سختي کوي. که چېرته څوک ووایي چې لکه پلانی مړ شوی دی په جهاد کې، نو بس سور شین کېږي، وي تا ورته مړی ووایي. نو مړی خو دی، څه ورته وایي؟ ولې مړ نه دی؟ مړ دی. نو وي تا ووایي چې ووژلی شو، بې ادبي وشوه. داسې ولې نه وایي چې پلانی شهید شو؟ الله وایي لمن یقتل فی سبیل الله، چې ووژلی شي. او دا الله د هغه چا په باره کې خبره کوي چې یقینا د الله په لار کې وژلی شي، لکه چې هغوی ته دا نعمت میلاوي. هر چې زما او ستا خبره ده، نو موږ ته خو دا پته هم نیشي چې دا سړی رښتینی د الله په لار کې وژلی شوی دی که نه هسې وته. نو موږ به شهید ټکی د هغه چا دپاره وایو چې هغه الله ویلي د هغه باره کې چې دا شهید دی، یا پیغمبر ویلي. د هغې نه علاوه د شهید سره به موږ انشاءالله وایو که وغواړي الله، یا دعا به ورله کوو الله دې شهید وګرځي. خو داسې شهید د شهید ټاپه پې راچول، نو بعض علماو دې نه منع کړي ده. بلکې امام بخاري به باب هم تړلی دی او بیا حدیث راوړی دی. هغه حدیث کې دا چې الله ته پته دی چې څوک د الله په لار کې جهاد کوي. و ډېر خلک جهاد له وتي، منځ کې یو سړی جاسوس دی، یو سړی د ځمکې دپاره جنګېږي، یو سړی د پیسو دپاره جنګېږي، د شهرت دپاره. موږ ته څه پته؟ هغه به کوم ووژلی شو او تا ولې ټاپه راواچوله چې دا شهید دی. نو دې کې به احتیاط کې، پلانی انشاءالله شهید دی، پلانی الله دې کړي چې شهید دی، پلانی الله دې شهادت مقام ته ورسوي. دا قسمه خبرې به کې، ځکه چې شهید دی کو نو څه دی کو؟ جنتي دی کو. او د جنت او د جهنم موږ ته پته نشته.
الا د هغه چا باره کې ګویي ورکو چې الله او د الله رسول ګویي ورکړي پلانې جنتي دی موږ هم وایو جنتي دی، پلانې جهنمي دی موږ هم وایو جهنمي دی. خو دې نه علاوه به احتیاط کوې په دې مسله کې. زموږ ملکونو کې خو د شهید ټکي نه ګپ جوړ شوی دی. معمولي اخوا دېخوا سړی مړ شو یاره پلانی شهید شو الله دې وکړه، معمولي خبره او شهید. بیا پکې د لوبو شهید جدا دی، د سیاست شهید پکې جدا دی، او داسې پسې بیا ځه. یو وخت کې د عربو په یو ملک کې یو ډم د باجه وهله او د هغې په منځ کې تساوت دی. هغه ویډیو اوس هم شتي په دې نیټ باندې شتي، ما لیدلې وه، سپیکر ورته لګېدلی و، دا باجه ماجه وایي او راولېږي ساتي اوسي. نو هغه بیا دې ډبرو نوم کېښود شهید المسرح، د سټیج شهید. نو اوس ګپ یې جوړ کړی که نه، اوس د سټیج شهید پکې هم راووت. نو دا ګپ ته مه جوړوئ، دا لوی مقام دی. بله خبره دلته هغه شهید مراد دی چې هغه په جهاد کې مړ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چا وایي چې شهیدان صرف دغه دي کوم چې الله په لار کې مړ شي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خو شهیدان ډېر لږ دي، نور هم شته. لکه په هغو کې ذکر کو چې څوک د خېټې د تکلیف نه مړ شي، دیوال پرې راولېږي، په اوبو کې غرق شي، په اور کې وسوځي، په تشو کې دانه راوخېږي هغې سره مړ شي، په طاعون کې مړ شي. دا شهیدان دي. خو ګوره دا شهیدان دي په آخرت کې، په دنیا کې نه. یعنی دنیا کې په دوی باندې د شهیدانو احکام هغه نه جاري کېږي. دوی له به غسل هم ورکې، دوی به کفن کې هم، او دوی به جنازه هم کې. هر چې د الله په لار کې شهیدان شي، نو دا شهیدان په دنیا کې هم دي او په آخرت کې هم. او شهیدان د دنیا کم یو دي چې کوم د ریاکاري دپاره، نو موږ نه یو خبر. د الله په لار کې د مؤمنانو سره وتېرې، خپل څه مقاصدو دپاره ومړ شو. نو دنیا کې خو ظاهره کې په ده باندې کوم احکام جاري کېږي؟ د شهیدان. خو د دې شهید د دنیا دا مسله ما کوم ځای کې ذکر کړی، زه ستاسو اوس به ته نږدې شوي خو بل کتاب دی. جنازي مسائل کوم کتاب کې؟ مشکات کې. او ډېر وخت هم نه کېږي دا جنازي مسئلې اوس موږ بیانولي، دلالت کوي ستاسو په تیز ذهن باندې. هلته موږ دا تقسیم ذکر کړی. نو دا احکام چې غسل به نه ورکې او په خپلو کپړو کې به یې خښې او جنازه به پرې نه کېږي، دا د کوم شهید دپاره دي؟ چې د الله په لار کې شهید شي. د الله لار څه ته وایي؟ جهاد ته وایي. ځکه یو سړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، یا رسول الله، یو سړی د ځمکې دپاره جنګېږي، یو سړی د قبیلې دپاره، یو سړی د طاقت راښکاره کولو دپاره، کوم یو شهید دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کوم یو مجاهد دی. وایي مجاهد هغه دی څوک چې دې دپاره جهاد وکړي چې د الله دین زورور شي. دلته یو مسله، یو سړی چې د ځمکې دپاره که چېرته اوس یو مسلمان د خپل ملک دپاره جنګي، نو دا به جهاد یې او که نه وی؟ نو دې کې دا یاده کړي که محض د دې خاورې دپاره جنګي، دا د الله په لار کې جهاد نه دی، دا د وطن دپاره جهاد دی. او که چېرته د دې دپاره جنګېږي چې دې وطن کې مسلمانان اوسېږي، او چې دا مسلمانان په امن او امان کې او د الله بندګي کوي، او که چېرته کفر او کافران به موږ زورور شو، د الله بندګي به ختمه شي، د جوماتونه به وران شي، د مسلمانان به ووژلی شي، دا بیا د الله په لار کې جهاد دی که چېرته په دې نیت جنګېږي. او که صرف خاورې، نو دغه د الله په لار کې جهاد نه دی. دا ژوندي دي مګر تاسو پې نه پوهېږو. ولې پې نه پوهېږو موږ؟ ځکه چې برزخ ژوند زموږ نه پناه دی. او ما دا مسله ذکر کړې وه چې د برزخ په باره کې دوه قسمه خلک خبرې کولی شي، چې تللی او راغلی، چې الله ورته وحي کړي،
چې الله ورته وحي کړی او پیغمبر دی چې څومره موږ ته بیانه کړي دغه امر یې ووایو او له دې څوک نشي چې تللی دی او راغلی دی الا دا که د دې صوفیو حضراتو سره پکې څوک میلاو شي نو د هغوی سره داسې ریکارډونه پراته دي چې تلي دي او بیا راغلي دي باقاعده کور هم صفا کوي را صفا کوي بعض ورځو کې سفر یې میاشته کوله مشرانو به دا کورونه هم صفا کوي مړي دې ورځو کې راځي رجب میاشت مړي به کې راځي کورونو ته د هغوی سره دا شتي خو قرآن او حدیث کې دا مسله نشتي چې مړي واپس راځي یا د مړو ارواح راځي دا ټولو ډکه وسلې دي او همدغه عقیده د هندوانو ده هندوان هم د عقیده ساتي چې مړی چې کله انسان مړ شو د د بدن نه بدن وله وسېځه نو دا روح بیا راځي په بل مخلوق کې ورننوځي کیدای شي انساني کیدای شي سپی کیدای شي خري کیدای شي هر شی چې خو بیا راځي نو دغه عقیده د بعضو صوفیو حضرات قبر پرست هم ده والعیاذ بالله دا ګمراه کن عقیده ده داسې امتحانونه به راځي نو الله وایي چې صرف امتحان دا هم نه دی چې یو سړی به د الله په لاره کې وجلی کېږي بلکې واوره ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع او خامخا موږ به امتحان کوو په تاسو باندې په سسیز سره د یرې نه او د لوږې نه ولنبلونکم خبره ډېره یعنی زور یې وله ورکړی خامخا یقینا لازم امتحان به راځي که ژوند بغیر امتحان نه غواړي نو بیا ستا دماغ کې ډش شوی ګوره کافر چې دعوه د ایمان نه کوي په ده باندې هم سختې راځي که نور څه سخته نه وي بیماري پرې راځي بیلتون راځي د خپلوانو نه نورې داسې مسلې پرې راځي خو چې دعوه د ایمان دې وکړه نو بیا خو امتحانونه ښه ډېر شو نو لازم به امتحانونه راځي خو ګوره الله وایي بشیء په سسیز سره مطلب یعنی الله دا امتحان موږ ته کمی یعنی معمولي غونته کې بشیء اوس یو سړی دی په هغه غټ امتحان راغی بچی مړ شو دا معمولي دی نو الله څنګه معمولي نه ولې نه دی بارک الله فیک د آخرت د امتحانونو د سختو په مقابله کې دا هېڅ نه دی نو ځکه امتحان به راځي په معمولي شیزونو سره د یرې نه کله به په انسان باندې یره راځي یره د دشمن که کافري او که د هغه نه علاوه داسې په انسان باندې راتلی شي والجوع د لوږې امتحان به راځي کله به لوږه هم راځي غریبي به راځي حالات به سختېږي ونقص من الأموال والأنفس والثمرات او د کموالی د مالونو او د نفسونو او د میوونه کله به امتحان په دې شکل کې راځي کمیږي به مال نفسونو کې به کمی راځي میوو کې به راځي دا امتحان دی کمی د مال دا خو واضح دی بعض علماو د دې ناشنا تفسیر کړی وی لکه دا وی ټول عبادات دي څنګه عبادات دي لکه اوس الله لوږه وویل لوږې نه مراد روژه ده په تاسو به لوږه راځي دا امتحان دی مال کې کمی به راځي یعنی تاسو به زکاتونه ورکوئ دا د بعضو علماو اجتهاد ثمرات مطلب عشر به ورکوئ خو واضح دا چې دا عامه خبره ده نو مال کې به کمی راځي مال په یو حال به نه وي ته به صبر کې کله به غریبي کله به مالداري او کیدای شي ټول عمر امتحاني غربت ته بیني کله به قرضوي کله به نه وي کله به کاري کله به نه وي والانفس کمی په نفسونو کې به هم راځي نو نفس او نفسونه هغه انسانان چې ستا خوا او شا کې دي خپلوان
ملګري کله به دوی کمی راځي کله به د پلار کیدای شي مړ شي مور دې مړه شي ښځه بچی رور ملګری دا امتحانونه وي و ثمرات میوو کې به کمی راځي فصل به خراب شي یا بالکل به نه کېږي خو دا یاده که الله وایي وبشر الصابرین او زیری ورکه صبر کوونکو ته چې صبر څوک په دې امتحانونو کې کوي نه هغه له زیری ورکه دا خبره هم یاده کوي چې دنیا کې یو څو خبرې دا لیکلی شوي دي دا به لازم راځي او وینې به ګوره غم او خوشحالي دا دوه خبرې په انسان لازم راځي په دنیا کې داسې څوک نشتی چې په هغه صرف غمي او داسې څوک نشي چې په هغه صرف خوشحالي نو غم او خوشحالي دا راځي بیماری او روغ صحت دا به راځي او دغه شان اجتماع ملاویدل جمع کېدل او بیلتون دا به راځي خپلوانو سره یو ځای کېدل او د خپلوانو نه جدا کېدل اوس کوم ملګرو چې مثال کې ښځه یې مړه ده یو وخت کې ورسره یو ځای بیا جدا شو پلار یې مړ دی یو وخت کې یو ځای بیا جدا شو مور بچی دوست دا به لازم راځي دې نه بغیر ژوند نشته او که ته یې غواړې نو دا څه ووایم چې روغ سړی چې عقل یې کار کوي نو هغه دا خبره نشي کولی چې د ژوند بغیر د دې خبرو نه غواړم دا نشي کېدی نو په دې کې به ته صبر کوې ښه کوم صبر معتبر دی چې په اوله کې د الله دپاره په اوله کې د الله دپاره په اوله کې ولې ځکه چې په اوله کې صبر ته ضرورت دی وروسته خو بس دی نو ستړی شو بیا خود صبر دی یو سړی اول درې څلور ورځې ښه د جاهلیت کارونه وکړي او ښه چغې چغاري و بیا یاره بس صبر هم کړی دی اوس خو به خود صبر کوي بس ستړی شو مرۍ دې بوغی شو د بدن طاقت یې ختم شو نورې څه قیسې پکې پاتې نه شوې رسمونه رواجونه پاتې نه شو صبر دی صبر کوونکي چې الله وایي نو مراد دی هغه صبر کوونکي دي چې د صدمې په اوله کې صبر کوي او د الله د رضا دپاره کوي د څوک دي د صبر کوونکي الذين إذا أصابتهم مصيبة هغه خلق دي چې کله ورسیږي دوی ته څه مصیبت قالوا نو وایي دوی إنا لله يقينا من دلايو وإنا إليه راجعون أو يقينا خاص من غتور قرزيدن كيو ده صابران حال هذا دعاء وسروي اللهم أجرني في مصيبتي أو نور من عام درسونك بيان كري ده مؤمن شان دي فايدل تدايا ده كي الله مصيبت ويلي مرګ نه دی ویلی پښتنو ته چې کله ویل که مثال کې پلانې کار دي شو هغه انا لله ولې وي مړلس مصیبت یوازې لا مرګ نه دی بلکې بعضو روایتو کې راځي چې د پیزار دا تسمه دې وشو کېږي نو هم به انا لله و انا الیه راجعون دا مصیبت دی صرف مرګ پورې خاص نه دی دغه شان بعض ته چې پلاني باندې د الله رحم وکړي الله دې وبخي مړلس نو بخښنې ته خو موږ هر وخت محتاج یو د الله او دې ته محتاج یو چې الله دې په موږ رحم وکړي نو دا صرف مرګ پورې خاص نه دی دې کلمه کې په اصل کې دا دي چې ته ځان حواله کړو الله ته انا لله موږ د الله یو نو چې موږ د الله یو بس الله چې څه کوي کوي موږ د هغه په تقدیر د هغه په فیصلو راځي او دی معنی دی بلکې موږ ټول واپس کېدونکي وخت د هر څه د هغه دي نو چې د هر څه د هغه دي هغه بادشاه دی او هغه چې څه کوي کولی شي او د الله په هر کار کې خیر او حکمت نو بس موږ بس صبر کوو او اعتراض به نه کوو په تقدیر باندې أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة دغه کسان په دوی باندې ثناګانې یا تعریفونه دي د طرف د رب د دوی نه او رحمت دی صلوات ګوره صلوات جمع د صلات ته کله چې وویلی شي چې درود د
ملائکو د طرف نه یا د انسانانو طرف نه په هغې کې بخښنه غوښتی کېږي، خو د الله د طرف نه چې نو هغه بخښنه نه، هغه به تعریف ته وایي، ثنا ته وایي. الله د دې خلکو صفتونه بیانوي، تعریفونه یې کوي په اسمانونو کې، او په دې خپل کتاب کې ولم صفتونه بیان کړي، د پیغمبر په ژبه ولم بیان کړي دي. ورحمه او دې خلکو له به الله خاص رحمت ورکوي. وأولئك هم المهتدون، او دغه کسان هم دوی لار موندونکي دي. په نیغه لار دي نو ځکه خو یې صبر وکړو، او په نیغه لار دي نو ځکه د پیغمبر په طریقه عمل وکړو. اوس دې نه بعد خبره د صفا مروه به کېږي، نو څه نوي خبره نه ده، ځکه چې نږدې خبره د څه بیان شوه؟ د قبلې. نو صفا مروه هم هلته د حرم کې دي، کعبې سره خوا کې، ځکه اوس دا خبره بیانوي. د مسلمانانو تربیت روان دی، ټولې تربیت خبرې دي کې بې ربطه خبرې نشته، ټولې تربیت خبرې. نږدې مسله د قبلې وه، نو اوس پکې مسله د صفا مروه هم بیانوي. شان نزول هغه داسې مشهور شان نزول هغه دا دی چې په دې صفا مروه باندې دوه بوتان پراته وو، اساف او نایله یا اساف او نایله، چې دا یو بوت د سړي په شکل او دا بل د نارینه زنانه په شکل، او دا پوخا راغلی و د الله کور ته، دغسې کې به یې زنا کړې وه، نو الله په ځي باندې د دوی نه ګټه جوړه کړې وه. دغه ځای کې به یې پراته خلکو به ترې عبرت اخیستو، نو د وخت تېرېدو سره شیطان د وسوسې خلکو ته ور واچولې چې د دوی بندګي شوې ده، مشرانو به د دوی بندګي کول. نو بس دا د مکې مشرکان هم دغه ځای کې ایښودي، هغوی به ورته پراته وو. کله چې مسلمانان صحابه کرام لاړو د الله کور ته او عمره یې کوله، نو د هغوی په زړونو کې شک به راتلو چې را موږ د صفا مروه په دې منځ کې ځو راځو، دا بوتان دلته خو به پوخا خلک دغې دپاره تلو راتلو، نو په دې کې څه حرج خو به نه وي که نه، په دې کې څه ګناه خو به نه وي. نو الله د ایتونه نازل کړو چې نه، په دې کې څه حرج نشته. إن الصفا والمروة من شعائر الله، یقینا صفا و مروه د نښو د دین د الله نه دي. صفا و مروه دا دوه ډېرکۍ دي یا غرونه دي د کعبې سره خوا کې، او په دې ځای کې هاجره علیه السلام هغې منډې والې وې د خپل بچي اسماعیل علیه السلام دپاره چې اوبه ورله پیدا کړي. نو دغه ځای بیا الله د عبادت ځای وګرځه. دلته اووه چکرې والی کېږي، بعض ناپوهه راشي نو هغوی څوارلس وایي، هغوی که اووه په یو طرف دي اووه په بل طرف. او دا راته عجیبه ذکر کوم، د بعضو علماو ګوره دا قول دی چې دلته څوارلس چکرې دي، اگر که دا کمزوری قول دی. او سبحان الله په هغو کې یو لوی امام او علیم امام ابن حزم هغه هم دا وایي څوارلس چکرې دي. او عجیبه دا دی چې امام ابن حزم حج نه دی کړی، عمرې له نه یې راغلی، لرې و، او داسې وسایل ورسره نه وو چې راغلی و. ځکه بعضو علماو په هغه رد کړی، وایي ده په خپله نه دي کړي، ځکه دی وایي څوارلس چکرې دي، ده راغلی پته به یې لګېدلی. نو دا اووه چکرې دي، صفا نه مروه پورې یو، بیا مروه نه صفا پورې دوه. الله وایي چې دا د زما د دین د نښو نه دي، د الله د دین نښې، یعنی جوماتونه، کعبه، عبادتونه، اذان، اقامت، منځونه، د جمع منځ، علما، دا ټول د الله د دین په نښو کې راځي. نو د الله د دین نښې چې د الله د دین نښه ورته وویلی شي، نو معنی ده چې ته به یې څه کوې؟ قدر به یې کوې. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. د الله د دین د نښو قدر کول د زړه تقوا ده. قرآن، علم، د علم کتاب،
عالم جماعت ټول پکې دن راځي دی به قدر کوي ځکه چې دا د الله د دین نښې دي فمن حج البيت او اعتمر نو څوک چې حج د کور د الله کوي یا عمره کوي فلا جناح عليه ان يطوف بهما نو نشته هېڅ حرج په ده باندې چې ځي راځي په منځ د دې دواړو کې هېڅ حرج پې نشته مشرکانو کو کوله دا خو یو اراده او نیت تاسو په څه نیت کوئ تاسو خو د الله بندګي به کوئ او دا خو الله راته ویلي نو دې کې څه حرج نشته ومن تطوع خیرا او چا چې په خوشحالۍ سره وکړه نیکي فإن الله شاکر علیم نو یقینا الله قبلونکی دی پوهه دی دیز کې اوس نصیحت الله وکړو منځ کې نصیحت پروت دی چې نیکي کې په څه سره به کې خوشحالۍ سره به کې عبادت ذکر شو حج او عمره صفا مروه دا کوي الله خو په خوشحالۍ سره به کوي نو د بعضو خلکو دا طریقه ده چې کله د الله بندګي کوي ته به وایي چې الله د قرض ورکوي تندی به یې راترېو کړی یو که مونځ کوي که علم کوي که زکات ورکوي ته به وایي چې داسې الله له د ده په الله قرض دی یا الله په ده باندې قرض و یا څه خبرې دي عبادت چې کوې پرون تندي باندې کوه او خوشحالي باندې کوه الله محتاج هم نه دی ستا دې بندګۍ ته نه دی محتاج الله دې ته دې ته خو ته محتاج و د ته او تندی دې م راچولی دی عبادت چې کوې خو په خوشحالۍ یې کوه او یې مه کوه ولې ته په الله باندې اثباتي څه عبادت تی دی چې لا اثباتي یم فإن الله شاکر علیم الله قبلونکی شاکر یو معنی ده قبلونکی دویو معنی دا دی چې الله په لږ څه باندې ډېر اجر ورکوونکی دی دغه شان الله د بنده د عمل قدر کوونکی دی الله شاکر دی ډېر قدردان ذات دی بنده چې لږ څه وکړي الله یې ډېر قدر کوي او نه ضایع کوي ول الله او په هغه لږ څه وله ډېر څه ورکوي په هغې ډېر مثالونه یو خبره به اوږده شي را لنډه دا چې هغه بني اسرائیلو کې زناکاره ښځه او سپي له اوبه ورکړې الله جنت ته بوتله هغه کس د ونې هغه څانګه د ځمکې نه لرې کړه د لارې نه لرې کړه الله جنت ته بوتله حدیث کې راځي کله یو خبره د الله خوښه شي او د هغه یوې خبرې د لاسه الله دا سړی وبخي نو الله د بنده د عمل ډېر قدر کوي شاکر دی علیم دی پوهه دی په هر څه باندې اوس الله رد کوي په هغه چا باندې چې څوک حق پټوي خبره د څه روانه وه د صفا مروه نو صفا مروه خو تعلق د قبلې سره هم ساتي د قبلې د مسلې سره نو اوس دې ته اشاره ده چې دې یهودو نصاراو ته د قبلې دا مسله څه وه معلومه وه خو دې ظالمانو پټه کړې ده نو دغه خلکو ته رټنه څوک چې حق پټوي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى یقینا هغه کسان چې پټوي هغه څه چې نازل کړي دي موږ د ښکاره دلیلونو نه او د هدایت خبرونه نو د الله دا خبرې ښکاره دلیلونه هم دي او هدایت هم دي دواړه صفات په دې کې پراته دي قرآن ښکاره دلیل دی او څه دی هدایت څوک چې دا پټوي من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب وروستو د دې نه چې موږ هغه واضح کړي دي د خلکو دپاره په کتاب کې اولئک یلعنهم الله دغه کسان لعنت وی الله په هغوی باندې ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی په دوی باندې لعنت ویونکي رټنه زورنه هغه چاته چې حق پټوي ګوره دا خبره یاده کوي دا قانون دی علماو ځای په ځای ذکر کړی دی
چې ته به دې ته نه ګوري چې سبب څه دی سبب که خاص ومي خو لفظ عامي که یو خبره د یهودو نصاراو باره کې ته به دا چې صرف دا خبره یهودو نصاراو ګوره صحیح ده که سبب یې دغه کې چې نزول سبب دا دی خو آیت عام دی الفاظ عام دي نو اعتبار عموم اللفظ لدی دی کې هر هغه څوک شامل دی چې هغه حق پټوي ان الذين يكتمون ما انزلنا وحي ده کړه کومه چې الله را لېږلی دی ښکاره دلایل دي د هدایت او د حق خبرې دي څوک چې دا پټوي وروستو د دې نه چې الله واضح کړي دي په کتاب کې په دې خلکو باندې لعنت ویلی شوی که هغه یهود دي که هغه نصارا دي که هغه مشرکان دي او که هغه د دې امت مریضان او بیماران دي په دې امت کې هم داسې دي چې هغوی حق پټ کړی د خلکو ته یې نه ښکاره کړي او ښه پرې پوهه یې بیا هم نه ښکاره کړي بیا یې ته دا مسله راووته چې عالم به علم چې ورسره وي نو هغه به راښکاره کوي للناس خلکو ته لکه چې الله واضح کړی دی خلکو ته ولې واضح کړی دی چې بې بیانونکي واضح کړي نو حق به پټی نه بلکې حق به راښکاره کې لویه سزا یې ده الله پرې لعنت ویلی او لعنت مطلب یعنې الطرد والابعاد عن رحمت الله د الله د رحمت نه الله دیکه کړی دی إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا مگر هغه کسان چې توبه وویسته او نیک عمل یې وکړو یا خپل عمل یې برابر کو او ښکاره یې کړه پټه خبره ګوره د عام مسلمان دپاره په توبه کې دوه خبرې دي چې توبه وباسي او د خپل عمل برابر کړي الله وله توبه قبلوي خو عالم دپاره درېیمه خبره دا ده چې هغه کومه چې پټه کړې هغه به راښکاره کوي ځکه چې عالم غلطي هم په منبر باندې کوي نو دی به اصلاح هم په منبر باندې کوي لکه اوس یو عالم غلطه فتوا ورکړه او بیا په کوټه کې دننه وایي چې ما ترې رجوع کړې ده یا پنځو شپږو کسانو ته یا صرف خپلو شاګردانو ته ما جي رجوع وکړه نه دا رجوع نه قبلېږي وبینو منبر ته د جمعې په ورځو خېجه ووایه چې ما چې را کومه فتوا ورکړې وه غلطه وه صحیح نه وه صحیح خبره دا ده د دې نه بغیر رجوع نه قبلېږي ځکه چې تا خبره کړې عامه وه اوس به اصلاح هم عامه کې هر چې عام سړی دی نو خپله ګناه دې ویې کړه بیا دې توبه وویسته خپل عمل برابر کو به لګیا د هغه خو الله توبه قبلوي خو د عالم په توبه کې هغه مسله کې چې هغه د خلکو ته بیان کړي چې د علم سره تعلق ساتي په هغې کې دا شرط دی چې دی به رجوع برسر عام د ټولو خلکو په مخ کې کوي په کوټو کې دننه بیا رجوع نه کېږي رجوع به بهر کې فأولئک اتوب علیهم نو دغه کسان زه مهرباني کوم په دوی باندې وانا التواب الرحیم او زه ډېر توبه قبلونکی مهربانه یمه توبې طرف ته دعوت دی د توبې دروازه کولاو ده الله وایي که چا حق پټ کړی دی ظلم یې کړی دی خو را واپس شئ اوس هم دروازه د توبې الله وایي هغه کولاوه ده او که څوک په دغه کار باندې پاتې شي د مرګه پورې نو د هغوی انجام ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر یې کړی دی وماتوا وهم کفار او مړه شول په داسې حال کې چې دوی کافراني و دې کې د هغه خلکو انجام بیانېږي چې توبه یې ونه ویسته حق یې پټ کړی دی او په هغې باندې څه شو مړه شو اولئک علیهم لعنة الله دغه کسان په دوی باندې لعنت د الله دی والملائکة والناس اجمعین او د ملائکو او د خلکو ټولو خالدین فیها همیشه به دوی په دغه لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب سپک به نه کړی شي د دوی نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي څه مطلب دی مهلت ورکړی شي دوی ته مهلت نه ورکړی کېږي نو یوه دوی ته به مهلت ور نه کړی شي
د توبې، یا دوی ته به مهلت ور نه کړی شي چې واپس دې دنیا ته لاړ شي بیا دې راشي. یا درېیمه بعض علما وایي مطلب دا دی چې کله د جهنم فیصله وشي دوی باره کې نو مهلت به ورته نه ورکړی کېږي چې خیر دی لږ ساعت بعد دی جهنم ته داخلي شي، نه مهلتونه به پکې نه وي. اوس دې نه بعد د توحید خبره الله کوي. یو سړی وایي څنګه एकदम د توحید خبره، نو یاده که موږ وي د قبلې دا مسله چې شروع شو سیقول السفهاء، د دې ځینې الله څه کوي؟ تربیت د امت کوي. نو په تربیت کې اول دا خبره موږ ته د قبلې وښوه، بیا راته وایي چې ما یادوئ او شکر ادا کوئ، صبر کوئ او حق به نه پټوئ. په دې طریقې سره الله تربیت روان کړی دی. نو په منځ منځ کې اوس تا ته دا وایي چې راشه بله یو خبره واوره، هغه توحید د الله دی. بله خبره په دې کې دا ده چې نږدې کم خلک ذکر شو چې څوک حق پټوي. بارک الله فیک. نږدې خلک ذکر شو څوک حق پټوي. په هغه حق پټوونکو کې دا مشرکان یهود و نصارا دي چې دوی د الله توحید هم پټ کړی. نو الله وایي دا م یو مسله ده چې دې ظالمانو پټه کړې ده، بیان کړې نه ده. وإلهكم إله واحد، او لایق د بندګۍ ستاسو یو معبود دی. اله مخکې خبره ذکر شوې وه چې اله معبود ته وایي چې چا بندګي کیږي. نو هغه څوک چې د بندګۍ حقدار دی هغه یو دی، یو اله دی. لا اله الا هو، نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. الرحمن الرحیم، بے حد مهربانا ہمیشہ رحم کون کے دے. نشتی حقدار د بندگی مگر یو اللہ. دلتا دا فائدے دا کی لا الہ الا اللہ ترجمہ دا دا، نشتی حقدار د بندگی سوا دا اللہ نا. دلتا کہ سک دا ترجمہ کی چی نشتی خالق مگر یو اللہ، نشتی رازق مگر یو اللہ، نشتی موجود مگر یو اللہ، دا صحیح ترجمہ نا دا. دا خو مکی مشرکانو منی چې خالق الله دی، رازق الله دی. او نشتی موجود مگر الله، دا عقیده دا وحدت الوجود دا کفر عقیده دا. یعنی ایس سوک نشتی دا سچیلی دا پاسل کی سوک دی دا الله شکل دی. نو دا دا وحدت الوجود دا کفر عقیده دا. ترجمه دا چې نشتی حقدار دا بندگی مگر یو الله. خکا سوک دیسی ہوئی چې نشتی معبود مگر یو الله. معبودان خلقو جوړ کړي خو دي که نه، نو ځکه به دا وایي چې نشتی معبود په حق باندې مگر یو الله. اوس که مشرکانو جوړ کړي دا خو په باطل یې جوړ کړي دي. بې حده مهربان دی، همیشه رحم کوونکی دی. دې باره کې مخکې خبره شوې. اوس الله سبحانه وتعالی دلایل بیانوي په دې خبره باندې، عقلي دلایل چې څنګه الله د عبادت حقدار دی. کم رب چې دا کارونه کوي او دا د هغه طاقت دی نو هغه به د عبادت حقدار نه. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې، واختلاف اللیل والنهار، او په بدلیدو د شپه او ورځ کې، والفلك التي تجري في البحر، او پاغ کشتو کی چروانی پا دریاب کی، بما ينفع الناس، پا دی وجہ چی فائدہ ورکی خلقو تا، وما انزل الله من السماء من ماء، او پاغ کی چرالی گلی دی اللہ دبرن سوبا، فأحيا به الأرض بعد موتها، بس را ژوندی کی پاغی سر ازمکه ورستو د وچوالی د هغې وبث فيها من كل دابة، او خواره کړي دي پاغی کې قسمه قسم زناور، یا او خواره کړي دي په دغه ځمکه کې هر قسمه زنده سري،
وتصریف الریاح او پاړولو راړولو د سیلۍ کې یا د هواګانو کې والسحاب المسخر بین السماء والارض او پاغه وریځو کې چې ځوړندې دي په منځ د اسمان او د ځمکه کې لآیات په دې ټولو کې خامخا ډېرې نښې د توحید دي لقوم یعقلون د هغه خلکو دپاره چې د عقل خاوندان دي یا چې عقل لري. دا کافي نه د دلیل، دا رب د عبادت حقدار نه دی. الله وی په دې کې لوی نښې د قدرت د الله دي، د توحید د الله دي، خو د هر چا دپاره نه دي که نه لقوم یعقلون چې عقل یې کار کوي. نو ته وګوره ځمکه او اسمان ته څه ناشنا مخلوق د الله دی، د شپې او د ورځې دا بدلېده، دې نظام ته یوازې وګوره. را به شي په سورة القصص کې چې الله یې شپه کې څوک یې رڼا کولی نه شي، چې الله یې رڼا کړي څوک یې شپه کولی نه شي. دې کښتو ته وګوره دا چې د اوبو په شان روانې دي، دا غټې غټې کښتۍ د غرونو په شان، را به شي الله د غرونو په شان کښتۍ روانې، دا د چا په امر روان یو چا را ټینګې کړي دي او د خلکو د فایدو دپاره بما ینفع الناس. بیا دې اوبو ته وګوره چې الله یې د اسمان نه راوروي، او بیا دې ناشنا قدرت ته وګوره چې په دغې اوبو سره مړه ځمکه وچه ځمکه الله را ژوندی کړي. بیا وګوره په دې ځمکه کې الله قسمه قسم ځناور خواره کړي دي، قسمه قسم زنده سري الله خواره کړي دي. او دې سیلۍ ته وګوره او تصریف الریاح، الله د سیلۍ او د هواګانې څنګه اړې راړی، قسمه قسم سیلۍ دي، بعض یخه نو ګرمه سیلۍ، د عذاب سیلۍ، دوړې واله سیلۍ، او داسې پسې ځه مزېداره سیلۍ چې سړي له خوند ورکوي، د سحر سیلۍ جدا، د ماښام هغه جدا. والسحاب المسخر بین السماء والارض، د وریځو ته وګوره د ځمکو او اسمان په منځ کې چې ټینګې کړی شوي دي او رانیولی شوي دي، بغیر د الله نه څوک کولی شي. نو په دې کې غټې نښې دي، د څه غټې نښې پکې دي؟ د توحید غټې نښې پکې دي. اوس الله رد کوي په هغه خلکو باندې چې د دې دومره نښو باوجود یې توحید نه دی قبول کړی او د الله سره شریکان جوړ کړي دي. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، او بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې نیسي سوا د الله نه شریکان. انداده باره کې خبره شوې، جمع د ند ده، شریک ته وایي. الله وایي د دې دومره دلایلو باوجود ګورم بعض ظالمان زما سره شریکان جوړوي، عقل نشته که نه. مخکې الله وایي لقوم یعقلون، اوس دله د کوم ځای نه عقل راوړو چې د خاورو ډیري ته ولاړ او بچی ته غواړي، دله عقل د کوم ځای نه راوړو؟ دله عقل د کوم ځای نه راوړو چې په خپلو لاسونو باندې یو کاڼی هغې تیار کړی ده او هغې ته پروت دی، بوت ته سجدې لګي. دله عقل د کوم ځای نه راوړو؟ دله عقل د کوم ځای نه راوړه؟ مخکې ورځو کې انډیا کې ویډیو چلېده، نو مندر یې نوی کوو، نو هغه زاړه بوتان یې د ټول یو ډینې ته ور واچول، بیا هغه یو څښا نالۍ ته ټول غوځار کړو، بیا نوي خدایان راوړو. دوی له عقل د کوم ځای راوړي؟ نوي 2020 ماډل یې راوړو، زاړه ختم شي. او داسې ګزاري د دې پول نه ما هغه ویډیو کتل، پول له پاسه ګډه ولاړ نه لاندې نالۍ ته ګړزه جوړه ده، کته ګزاري په خپلو لاسونو ګزاري، هغه ټوټې ټوټې کېږي ولي. وایي نوي راوړو، بیا هغې ته پراته وایي هر سره دوی لاس کې دي. نو هر څه چې دوی لاس کې دوی خو تاسو نه ځان هم بچ نه کړو، ټوټې ټوټې هم کړو، هغوی تاسو ته څه ونه وي. ځکه د عمرو بن الجموح رضی الله عنه قصه تاسو ته معلومه ده که بوت قصه چې هغه په څه طریقه اسلام قبول کړی، کله بچو اسلام قبول کو او کوشش یې کوو چې دا پلار په څه طریقه اسلام ته راواړي، نو روزانه به یې چې دا بوت وړو بهر ته به ګزارو، هغه به بیا ورغی صفا را صفا به یې کو داسې شوړه به پې ووهله، بیا به یې کېښود.
نو یو ورځ سره دا چل وکړو چې هغه مړ سپی پروت و مړ هغه یې راواغېستو دا بوټ یې ورسره وتړو کوهي ته ګوزار هغسې ګرځېدو ګرځېدو چې ویې کتو سپي سره کته پروت دی نو وی په الله مې دې قسم وي که ته رښتینی معبود وې نن به ته د سپي سره نه وې پروت یې او توحید یې قبول کړو چې څوک عقل استعمال کړي که نه څوک سوچ وکړي نو اوس په خپلو لاسونو باندې سړی ښخ کړه او بیا ورته پرېوځي دا چا لمبولی دی وجي دا موږ لمبولی کفن چا ورکړی دی موږ ورکړی قبر ته چا کوز کړو موږ کوز کړو نو څه چلو موږ خاورې پې واچوو ولې ځکه چې مړ شوی موږ له بچي راکړه بابا دې کارونو ته وګوره زه وی پراختیا را باندې راولوي بابا ته ولاړلی پراختیا دی خو د اول دا قبر ځان ته پراخې کړي نو حیران بشي د بعضو په دې عقل باندې خطه چې ورننوځي اوس دې ته ګوره سبحان الله دا خبره رانه اوږدېږي خو دا د توحید خبرې اهمې دي چې کله که چېرته یو سړی درګاه او دربار ته ورشي نو اولنی نظر به ستا په یو ډبه باندې پرېوځي چې د بابا په نوم شی دلته وراچوئ ځکه چې کیسه ټوله جوړه هم دغې دپاره وي دغې ته به ور واچې او چې څومره شوړه ګټه ور واچې نو دومره ګټ کار کېږي او زر کېږي لکه نن سبا وایي که نه دا نن سبا خو آنلاین سامانونه خرڅېږي که پیسې ډېرې ورکوې ډیلیوري به زر در ورسي که کمې ورکوې هفته بعد به در ورسي نو دغه شاید که څوک د بابا نه سوال کوي او شوړه یې زیاته ور اچولي کیدای شي دغه ورځې لږ کار وشي یا سبا له که شوړه یې کمه وي نو کیدای شي هفته پکې واوړي 2 هفتې پکې واوړي اوس تعجب په دې دی چې د دې بکسې ته پیسې ور واچولې بیا ورغی وایي پراخه روزي راله راکړه نو دلته خو یارانو بکسې ښودې ده وایي دا دې دپاره ده چې دلته دا کم منجوران ناسي دا غریبانان په ځان له چرسو سګرټ یېلي چېرته بنګ پیس کړي دلته جنکۍ ګډۍ را ګډۍ یا چې ته ډول مول وایي غریبانان خپله خرچه پې کوي بابا صاحب دوی له خرچه نشي پوره کولی او یار ورته ولاړ دی چې ما له پراخه حلاله روزي راکړه تعجب نه دی پکار ښه چې ورشي یو دربار یو درګاه ته بهر به ولاړ یو کس کلاشنکوف یې نیولی لکه ولې وایي د حفاظت دپاره ولاړ دی او بیا چې دننه ورشي دکه دا بهر چې ولاړ دی د کلاشنکوف چې ورسره دی دی په کوم منځ منځ کې که دننه ورشي نو بابا زموږ حفاظت کوه ټوپک خو تا سره دی ولاړ ورته ته یې او هغه ته وایي زما حفاظت کوه دې خلکو له عقل د کوم ځای نه راوړو سبحان الله نو اوس ځارېږه زموږ د رب نه چې هیڅ چا ته ضرورت نه لري او ذکر را به شي په صورت یاسین کې وهم لهم جند محضرون الله وایي دا عجیبه خلک دي وایي لښکرې ولاړ دي د دې بوتانو حفاظت کوي او غواړي حفاظت د بوتانو نه پخپله څه ته ولاړ دي د بوتانو حفاظت ته څوکۍ کوي چوکیداري کوي او غواړي د بوتانو نه چې موږ وساتي دا به کوم ځای نه پوه کړي نو عقل د عقل کمی دی په چا کې په مشرکانو کې ځکه خو په شرک کې اخته دي نو الله وایي بعض په دې خلکو کې هغه دي چې نیولي دي سوا د الله نه شریکان یحبونهم کحب الله مینه کوي د هغوی سره په شان د مینې د الله څومره لوی ظالمان دي څنګه مینه چې د الله سره کوي همدقه شان مینه د خپلو بوتانو سره کوي بلکې د دوی نه یو درجه زیات د الله سره دومره مینه نه کوي څومره چې د دې خپلو باباګانو او بوتانو سره کوي دا واضح ده د جومات دومره قدر نشتی څومره چې دوی د خپل دربار او درګاه کوي که دې ورته ووایي د الله په نوم قسم وخوره په دروغو د 50 قسمونه د الله په نوم وخوره د بابا په نوم قسم وایي تباه کوې مې که اگر کوې مې که دا مینه ده د بابا سره د الله سره د مینې نه زیاته دا خو لا پرېږده چې د هغه سره دومره مینه کوي څومره چې د الله سره کوي یا مطلب دا دی یحبونهم که حب الله داسې مینه کوي دوی د خپلو بوتانو سره لکه څنګه مینه چې مؤمنان د الله سره کوي
والذین آمنوا اشد حبا لله او کسان چې ایمان راوړی دی ډېر سخت دي په مینه کې د الله سره. مؤمنان مینه صرف د الله سره کوي او د موحدینو مینه تقسیم نه ده. د دغه غریبانانو مینه څه ده؟ تقسیم ده. د پلانی بابا سره مینه ده، د هغه بل سره مینه ده، د هغه پیر سره مینه ده، د هغه لوی ځوان سره مینه ده، د هغه بل سره مینه ده، هغه بل سره مینه. مینه ټوله تقسیم شوې ده. د موحد مینه خالص او سوچه هغه د خپل رب سره ده. نو مطلب د دې دا دی والذین آمنوا اشد حبا لله، چې مؤمنان د دغه محبت نه زیات محبت د الله سره کوي کم محبت چې دوی د خپلو بوتانو سره کوي. او دا په کوم ده چې دوی چې د الله سره کم محبت کوي د دې نه زیات محبت موحدین د خپل رب سره کوي. او د دوی د محبت سره محبت نه دی. ولې؟ نه خالص نه دی. بارک الله فیک. دا جی صاحب په دې ډېرو باندې زورور دی. نه خالص نه دی. د مؤمن مینه خالص ده د الله دپاره. هر چې مشرک دی نو دغه ډېرو برخو کې تقسیم کړی دی. ځکه د مؤمن مینه او محبت هغه زورور دی. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، او کچرته پوی دی هغه کسان چې ظالمان دي کله چې وویني دوی عذاب لره ان القوة لله جميعا، په دې خبره چې بېشکه ټول طاقت الله لره دی. وان الله شدید العذاب، او دا چې یقینا الله سخت عذاب واله دی. نو مطلب دی چې دوی به شرک نه وی کړی. یو معنی پکې دا ده ولو یرا، دلته بیا رؤیت نه مراد علم دی. که چېرته پوهېدی دا ظالمان په دې خبره چې طاقت ټول د چا دی؟ د الله دی، او الله سخت عذاب ورکوي، نو دوی به شرک نه وی کړی. دوی چې به دې شرک کې اخته دي نو د الله د طاقت نه ناخبره دي. او یا ولو یرا مطلب رؤیت دغه دی که چېرته دې ظالمانو خپل حال لیدلی وی چې دوی به څنګه جهنم ته ځي او څنګه به الله رانیسي، نو دوی ته به پته لګېدلی وی چې طاقت ټول د چا دی؟ د الله دی. د باباګانو د بوتانو په لاس کې غوسه نشته. نو چې ته هر څنګه ترجمه کې صحیح ده. ولو یرى الذین ظلموا، او که چېرته پوهېدی هغه کسان چې ظالمان دي. ولو یرى الذین ظلموا، او کله چې وویني هغه کسان چې هغه ظالمان دي. نو قرآن باندې پوهېده دا هېڅ آسان کار نه دی. د الله د توفیق نه بعد دا محنت غواړي، کوشش غواړي. قرآن باندې پوهېده د علماو پکې ملاګانې ټیټې شوي دي، ویښتې د ګیرې او د سر سپین شوي دي، او بیا هم هغوی لګیا کوشش کوي په قرآن باندې د ځان د پوه کولو. نو په دې به هم ځان ته نه غره کېږي چې ما ترجمه کړې ده یا کوم او یا کتاب را سره پروت. هغه د علم غرونه لګیا دي، کوشش کوي او نوي نوي حکمتونه او فایدې او مسلې راوباسي. ته صرف په ترجمه نه مولا کېږي. د مرګه پورې یو سړی به ځان طالب علم ګڼي، په قرآن باندې ځان پوه کول. اگه چې په معمولی خبره سړی پوهېدی په قرآن، عالم ته جوړېدی او بس بیا خو اسانه و ډېره. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کله چې به بیل شي هغه کسان چې تابعداري کړې شوې ده د هغه کسانو نه چې د هغوی تابعداري کړې ده. ورأوا العذاب، وویني دوی عذاب لره. وتقطعت بهم الاسباب، او پری بکړې شي د دوی په منځ کې تعلقات. الله د آخرت حال بیانوي چې دا مشرکان ولې شرک کوي د الله سره، دې دپاره کوي چې په آخرت کې به هم دا معبودان د الله نه بچ کړي او د الله د عذاب نه به مو ساتي. موږ له به سپارښتنه وکړي نو الله وایي واوره د آخرت حال.
کله چې به دې شرمندګۍ او دې ذلت ته ګوره چې کله به دوی جدا شي د یو بل نه اتبعو چې تابعداري کړی شوې ده دا څوک دي دا مشران دي من الذین اتبعوا دوی به جدا شي د بېزارۍ اعلان به وکړي د هغه چا نه چې د دوی تابعداري کړې ده یعنې مشران به کشرانو ته ووایي چې ستاسو زموږ سره څه کار نشتی او زموږ ستاسو سره څه کار نشته او دې سه به ډېر ایتونه راشي انشاءالله عذاب به ویني دوی په خپلو سترګو او په منځ کې رشته تعلقات به پرې شي کومه رشته د پیرۍ مریدۍ یا د معبود او د عابد د رشتې مشتې به ختمې شي نو په دغه ځای کې د ذلت ته ګوره دا به خړ سترګې ولاړي دا کشران دا چې د دغه باباګانو او بوتانو په سر باندې خلک هم وجني دوی به څه وایي وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة او به وایي هغه کسان چې تابعداري کړې د ارمان دی ان لنا كرة چې وی زموږ دپاره بیا واپسې دنیا ته فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا نو موږ به ځان بیل کړو د دوی نه لکه څنګه چې دوی بیل شو زموږ نه اوس خو کار نه کېږي په دنیا کې خو پې خلک وجل که چا به وي چې د دوی په لاس کې څه نشته نو غصه به شي دشمني به دې ورسره کوله اوس وایي که چېرته یو موقع بیا میلاو شي نو موږ به هم دې مشرانو نه ځان لرې ساتو الله وینا داسې نشته كذلك يريهم الله أعمالهم هم دغه شان ښیي دوی ته الله عملونه د دوی ولي حسرات علیهم د پاره د افسوسونو په دوی باندې حسرات چې د دوی د افسوسونه او د دوی د غمونه څه شي ښه ډېر شي ځکه ورته الله ښیي چې وګوره دا مشران دي او مشرانو ته ښیي کشران وما هم بخارجين من النار او نبی دوی راوتونکي د اور نه هېڅ فایده نه ورکوي مشران کشرانو له هېڅوک یې د اور نه نشي خلاصولی اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالی خبره د څه روانه وه د توحید وخو توحید کې د څه وه د شرک خبره ذکر نه کړی ډېر حیران شم تاسو ته چې دا سیکنډ مخکې زه خبره وکړم او هغه به یې ذهن نه وځي چې خبره څه روانه ته به یې چې ما تپوس وکړو چې هغه تېر شوي هفته د جمعې په ورځ کومه موضوع روانه حالانکې ګوره طالب علم ته دا هم معلومې ګورې تاسو ته پته شته طالب علم ته دا معلوم ها ته ووایه داسې ورته ووایه ته ووایه هفته مخکې من کومه خبره کوله اته یاد یې هفته مخکې دا خبره روانه څو سیکنډه مخکې ما څه څو سیکنډه کومه خبره إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا دا خبره نه روانه لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم کنه بله خبره وه د شرک خبره وکړه نو اوس الله یو بل شرک ته زموږ توجه واړوي او هغه دا چې مشرکانو به د ځان نه یو شی حلالو او د ځان نه به حرامو حالانکې یو شی حلالول یو شی حرامول دا کار ده الله دی نو چې څوک دې کې الله سره څوک شریک کي نو دم شرک وکړو نو توحید دا دی چې ته به دا خبره د زړه د کومې نه منې چې یو شی حلالول یو شی حرامول د الله کار ده د مخلوق کار نه دی یا ایها الناس ای خلکو كلوا مما في الأرض حلالا طيبا خورئ د هغه شیزونو نه چې په ځمکه کې دي حلال پاک حلال او پاک مطلب دا چې الله یې دله حلال کړي نو څوک یې حرامولی نشي مکې مشرکانو ډېر څه حرام کړي وو په ځان باندې د یهودو هم حرام کړي او د هغې تفصیل به راشي په کوم صورت کې سورة الانعام کې سورة المائده کې
دې صورتونو کې څه نه څه تفصیل الله کړی، نور به هم ځای په ځای راځي، خو دغه صورتونو کې به خبره ډېره چې الله یې حلال کړي، الله وایي خورئ. ښه سوال دا دی چې الله وایي خورئ حلال او پاک، ولې حلال او پاک؟ چې حلال پاک دي او حرام او خبيث پلید دي. بارک الله فیک، ښکلی جواب دی وکړو، ماشاءالله. جواب یې دا دی، او دا د عقل خاوند دا جواب کولی شي. هسې چې ننداره کوي هغه ته دا جواب نه معلومیږي. حلال او پاک یو شی دی ذات پاک دی، یو شی دی ذات څه دی؟ پاک دی. مثال لکه یو کس سره پیسې پرتې دي، هغه ګټلي دي په کور کې، دا پیسې څه دي؟ پاکي دي که پلیتې؟ پلیتې دي که شک یې؟ پاکي دي، هغه په حلاله طریقه ګټلي، خپله مزدوري یې کړې ده راوړې، پاکي دي که پلیتې دي؟ او تا غلا وکړه ویې دې وړې، حرامې شوې، پلیتې نه شوې، حرامې شوې. نو پاکي دي، ذات پاک دی، هو حرامې دي. چې هر پاک شی د له مخې د راځي پاک دی، هله رالی، بې طریقه د ګټلو هم ده، طریقه د کسب هم ده. یو چا سره خوراک پروت دی، پاک ښه حلال خوراک پروت دی، تا راواغستو پټ کو، نو دا پاک و او پاک دی، ذات پاک دی، خو حرام شو. الله وایي چې خورئ نو پاک به او څه به حلال به، پاک به حلال به. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او مروانیږئ په قدمونو د شیطان پسې. خطوات نه مراد لارې دي. بیا مفسرین اوږده تفسیرونه کړي دي، او موږ سره وخت د اوږد تفسیر نه وي، لنډه دا ده او دا ښکلې خبره ده چې خطوات نه مراد هره ګناه ده. د شیطان په لارو مه روانېږه، کوم ګناهونه چې تا ته هغه ښیي دې تابعداري مه کوئ. معنی ده چې دا د ځان نه یو شی حلالول، د ځان نه حرامول، دا طریقه د شیطان ده. انه لکم عدو مبین، یقینا هغه ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقینا هغه امر کوي تاسو ته په بدۍ او په بې حیایۍ سره. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، او دا چې تاسو ووایئ په الله باندې هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. شیطان دا خبرې موږ ته ښیي، موږ ته امر د څه کوي؟ د بدۍ او د فحشۍ، په الله باندې دروغ جوړوي. هغه مخکې تېر شو دا چې یو سړی وایي چې دا شی حلال دی او الله حرام کړی، نو دا څه دي؟ الله باندې دروغ نه دي؟ الله باندې دروغ نه دي؟ یو شی حرام دی، یو سړی وایي دا حلال دی، الله دروغ دي که نو مخکې خبره هم د دې روانه. تاسو ته امر کوي د بدۍ او د فحاشۍ، امر داسې نه کوي شیطان چې راشي تا ته خبره کوي، وسوسه در اچوي. او ځکه دا یاد کوي الله شیطان له دا زور نه دی ورکړی چې څوک په زور زبردستي ګناه له راولي. خو پوه شي چې کله یو سړی په ګناه کې اخته و که نه، چې د ده ایمان دغه درجه کې دی چې صرف ورته شیطان معمولي وسوسه ورچي، معمولي کونډه ورته ورواچي، دی ورسره روان وي. یو سړی سهار منزل نه راځي، شیطان هم چېرته لیدلی چې زنځیرونه ورته اچولي، یاره پلانې غریب ته دومره ګټې ګټې ټالۍ پرتې، یا څوک یې به دیکه بولې دی نایله چې دله دا ګیره وخورې، څوک یې له درس نه بند کړی خو نه دی په تاسو کې، څوک په زنځیر خو نه دی تړلی کور کې، درس ته ولې نه راځي؟ یاره بس هغه یاره دوه شیطانان پرون رالو چې ویې تړلم کور کې.
نه هغه تا ته معمولي ده ووي وي د دې په ځای ګپ ولې نه لګوې بس ستا دغه ایمان ورته وایي صحیح ده صحیح ده صحیح به چې ته وایې ګپ ولګوه ګپ ولګوه د دې په ځای چکر ولې نه لګوې د دې په ځای اوده کېږي ولې نه ته دې یخ ته وګوره ته سهار منزله ځي ته دې کمبل ته وګوره دې پستې تولهي ته وګوره دې ښځې ته وګوره ته ځي خو بیا به وکړې په 8 بجې نو لمونځ ته تښتې سه 9 بجې بیا وکړه او توبه به وباسې که نه اوس او دا ګیره ده دومره غټه کړې ده په دې کې ته بوډا ښکارې ځوان د ځان نه جوړ که چې را مخ دې تک شین پړقي او دی ورمات شو نو شیطان خو چې ته څوک په زور یې نه که نه تاسو کې چا سره خو نه ده کړې زور زبردستي که چا سره کړي موږ ته ووایي چې بیا موږ ته پته ولګي دلیل پیش دی چې او زور زبردستي کوي څوک یې په زور بولی دی یو دوکان ته چې ته د حرامو معامله وکړه اله شا به د جیب نه پیسې راوباسه او د سودي معامله وکړه ګنې وجنم دي دلته چا سره دي چې کړي په زړه کې ورته ور واچول وسوسه یاره که ته د سودي معاملو کې څومره پیدې دي پکې او څومره خیر پکې دی نو شیطان وسوسې ورچوي شیطان وسوسې ورچوي او ځکه رابه شي په صورت ابراهیم کې شیطان به وی په جهنم کې د مجرمانو ته وما كان لي عليكم من سلطان زما خو په تاسو زور نه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما خو صرف تاسو له دعوت تر کړې تاسو په ما بسره روان شوي ما ته څه وایي فلا تلوموني ما ملامته کوئ ولوموا انفسکم ځان ملامته کوي چې تاسو په دې معمولي دعوت په ما پسې روان وئ څومره به ذلیله شي دا د بېدینه او د هغه د منونکي نو شیطان وایي تاسو له د دې خبرو دعوت درکوي ځکه الله وایي د ستاسو ښکاره دشمن دی ځان ترې ساتي اوس الله سبحانه وتعالی یو بله خبره بیانوي چې دا مشرکان چې په دې شرک کې اخته دي او د ځان نه د شي نه حلالوي او د ځان نه حراموي او په الله باندې دروغ جوړوي د هغې یو لویه وجه دا چې دوی د پلار نیکه لار رانیولې ده نو ځکه الله وایي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله او کله چې وویلی شي دوی ته تابعداري وکړئ د هغه څه چې نازل کړي دي الله څه نازل کړي دي الله قرآن او حدیث ښه په زور او شور سره قرآن او حدیث که د چا پې زړه چوي الله دې وچوي حدیث دا هم وحي ده دا چې بعض نن سبا مرضیان پیدا شوي هغه اوس دا ټیکه اخیستی چې د حدیثو مقابله کوي حدیث یعنی سبحان الله نور هر څه پاتې شو اوس د عوامو په زړونو کې شک پیدا کوو چې په حدیث باندې عمل پرېږدي موږ وایو الله په څه طریقه د عوام دین ته راواړو په دغه سوچ کې پراته وو دوی لګیا دي یا الله چې په څه طریقه دا خلک د دې حدیثونو نه واړو څومره لوی ګمراهان دي نو ما انزل الله وحي ده که پیغمبر به ولې د ځان نه دین بیانو خوله چې کله راله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله د خاوند په مسله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکو کله ورکو چې الله ورته نو پیغمبر خو به د ځان نه خبرې نه کولې وما ينطق عن الهوى دین مسلو کې خو الله به د هغه رهنمایي کوله دنیوي مسلې دي هغه د هغه چې څه وي دنیا باره کې هغه جدا مسله ده خو دین باره کې خو هغه د ځان نه خبرې خو نه کولې دنیا ده دنیاوي مسایل خو ځان له خبره د دین روانه ده نو دین خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه دی بیان کړی او که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره بیان کړې ده او والعیاذ بالله دا خبره غلطه وي لکه څنګه چې دغه ظالمان وایي لکه پیغمبر خبره بیان کړه او هغه والعیاذ بالله دوی د قول مطابق څه ده غلطه ده نو الله پې ولې غلی پاتې کېږي پوه شوئ که نه د زید مسله چې کله راله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ده چې دا کومه ښځه طلاق کړه زینب ته ورسره واده وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره راښکوده یعنې لږه ګرانه ووته الله په قرآن کې وایي پټې دا خبره پټې ته نو الله خو حق بیانوي نو چې پیغمبر خبره وکړي او الله پې غلی نو دا خبره څه ده صحیح ده او حق ده نو ما انزل الله نه مراد
قرآن او حدیث ته کله چې دوی له دعوت ورکړی شي چې د وحي تابعداري کوئ ناشنا دلیل د مشرکانو سره زمونږ د ډېرو پښتنو سره هم دغه دلیل دی بلکې همیشه د باطل پرستو سره دا دلیل دی قالوا ویغوی بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا بلکې موږ تابعداري کوو دا هغه لارې چې موږ موندلي دي په هغې باندې مشران خپل زمونږ وایي د ما انزل الله سره څه کار دی زمونږ کار د څه سره دی پلارو نیکه سره دی او انشاءالله دې باندې به ډېر دلایل په دې خبره راشي او دا به واورئ چې دا خبره صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نه دی شوې د نوح علیه السلام نه والا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې ټولو قومونو چې کوم پکې د پیغمبرانو نه ده منلې هغوی دا خبره کړې ده او زمونږ د دې وخته پورې هغه مسلمانان چې هغه په بدعاتو او خرافاتو کې پراته دي د هغوی هم دغه وینا ده چې موږ روان د پلار نیکه په طریقه پسې بل یو کس دا لیکل کړي چېرته چا ورسره څه خبره به کړې وه چې دا مسله حدیث کې داسې ده او قرآن کې داسې ده نو دا چا سره چې خبره وکړه هغه مولا و نو هغه ورته په لیکلو کې دا خبره وکړه چې زه د خپلو مولیانو په دې خبره باندې جهنم ته تلو ته تیار یم خو جنت ته نه ځم دا خبره پټکي والا وکړه مولوي صاحب وکړه غوسه کړی و په حق غوسه چې دا چې چغې چغارې وویل کنځلې کې پوه د سره حق نشي غوسه شو ویې که په دې خبره جهنم ته ځم تیار یم خو زه خو دا کابرینو خبره خو یې نشم پرېښودی نو عوامو ته به څه عوام خو چې کله جهل راونیسي نو بیا به څوک راټینګ کړي نو چې چا سره معمولي خبره زموږ پلار نیکه لکه مړه پرېږده پلار نیکه زه دا نه ماشوم جوړ کړی پلار نیکه او عجیبه دا ده چې په دین کې ورته پلار نیکه رایاد شي ورته ته ګاډي کې چلولی ستا پلار نیکه چې د ګاډي چلولی ستا پلار نیکه کور لینټري وکړه د خټو کور چې راسسېدو کوټه دې راسسېده تا ولې ولینټري کړه اوس ستا پلار نیکه چېرته دوبۍ ته او سعودي ته او انګریزانو ملکونو ته مزدورۍ لیتلی چېرته هغوی دا موبایل استعمال کړي وایي د هغوی وخت جدا اوس دنیا ترقي کړې ده ها دنیا کې به ته سوچ کې چې اوس حالات څه دي ترقي به کې او په دین کې به ترقي نه کې قرآن او حدیث به نه ګوري نو چې د دین خبر راشي پلار نیکه او سبحان الله د پلار نیکه چې ښه صفات یې هغې کې ورته بیا نه رایادېږي دا ګیره برید به صفا د ښځو په شان والي پلار نیکه به داسې ګرځېدو وایه زمونږ دکه سړی دا چې تا ته وایي چې پلار نیکه ده ته وګوره د مخې صفا وایي پلار نیکه داسې وو زمونږ مشران داسې ځکه یو کس ما سره یو پیر خبره کوله مخکینۍ خبره ده یو ځای ته موږ تللي یو څه ملګرو سره د هغوی څه بحث نو هغه یو پکې ډېر داسې عامي ناست و هغه پکې خبرې شروع کړې نه بس امام صاحب و امام ابو حنیفه و امام ابو حنیفه اوس دغه عامي لګیا نو چې ما ولې دې مخ ته وکړو زما دا مخ پکې ښکارېدو صفا ما امام صاحب ویل ما امام صاحب داسې مخ ولګېد څنګه چې ستا دی داسې وغه دلته ولې ته امام صاحب نه منې وی نه امام صاحب خو داسې نه و امام صاحب خو ګیره و نو مې ولې نه پرېږدې ګیره خواهشاتو تابعدار پلار نیکه زمونږ داسې لکه دا کومې قصې چې نن سبا روانې دي د جنکو ده او د هلکانو ده او دا فحاشي زمونږ پلار نیکه داسې زمونږ پلار نیکه داسې ازادیانې ورکړې وې په کورونو کې لکه دا نن سبا چې چېرېږي په داسې کې ولې د پلار نیکه تابعداري نه کوي چې کله د دین مسله راشي باطل کې بیا ته وایي زه د پلار نیکه تابعداري کوم حق او صحیح مسله کې بیا پلار نیکه پسې هم نه روان پلار نیکه زمونږ داسې نو دا مرض د پوخانه را روان دی چې جي موږ د پلار نیکه په لار روان اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون آیا اگر کو مشران د دوی چې نه پوهېدل په څه شي او نه په نیغه لارو بیا به پسې هم رواني زوره نه ورکوي الله وګوره جواب د دوی هم دقه دی چې او بیا به پسې هم رواني
ما په خپله د یو کس سره تېر شوي روژه کې خبرې کولې خو دا احمدشاه ما سره و تعلیم یافته جاهل ښه تعلیم یافته خبرې اترې روانې شوې پلار نیکه پلار نو ما پلار نیکه ګوره اوس که پلار نیکه ستا ما ظلم کړی ته به یې کې او که ستا پلار نیکه په دغه سوره کې لور ورکړي خور ورکړي ته به هم کې ستا پلار نیکه په ناروا څوک مړ کړي ته به هم وجي چې ما ته که ته ووایي چې هغوی کړي ده نو بیا خو به یې کوو دا و تعلیم یافته جاهل نو چې ما د ده دا حال لري نورو به څه حال که هر څه خو پلار نیکه پسې روان په دې کې رد دی د تقلید په مسله باندې هم ګورې ځکه علماو مفسرینو دلته د تقلید مسله هم ذکر کړې تقلید دې ته وایي چې د چا په رای پسې روانېدل بغیر د دلیل نه قلادین اخیستی شوی دی که نه پټه د څاروي په غاړه کې چې پرته یعنی د چا پټه راغسته خپلې مرۍ ته اچول او هغه ته دا ویل چې ما کم ځای ته تاوې هغه ځای ته مې تاوهه په شریعت کې تقلید نشتی په شریعت کې اتباع ده ته به خبره په دلیل منې د عالم نه سوال هم کوه خو مقصد به په دې سوال کې څه د الله شریعت معلومول ته به روانېږي د الله په شریعت پسې د مولوي صاحب په رای پسې نه الحمدلله زموږ سره اتباع ده تقلید مقلید نشته په شریعتونو کې په دې مسله ځان له تفصیلي خبرې شوي د مقام د تفصیل نه دی خو دا کم خلک چې یو مولا راونیسي یا یو مذهب راونیسي دا په غلطه دي چې زمونږ پلانې مذهب دی موږ صرف امام ابو حنیفه منولي دي نورو څه کفر کړی دي نورو لسې چل امام شافعي مذهب والی موږ صرف امام شافعي منولي دي نورو لسې چل او په خوله دا ده وي ټول په حق دي په حق دي خو منې خو وله نه نو دین ټول په حنفیت کې مه را جمع کوه مه په شافعیت کې او مه په حنبلیت کې ځکه چې امام ابو حنیفه د دین د وضاحت کوشش کړی دی اوس خبرې به بیا هم پاتې شوي او په بعضو ځایونو کې انسان د سهوه شوی به مي امام شافعي ټول دین نه دی راګیر کړی امام مالک ټول نه دی راګیر کړی امام احمد بن حنبل ټول دین نه دی راګیر کړی که ته داسې یو راونیسي چې صرف دی نو نور خو ټول دین دره پاتې شو باقي او مثال یې موږ داسې ورکوو چې اوس امام ابو حنیفه ته مثال 1,00,000 حدیثونه د هغه سره وي او د شافعي امام شافعي سره 1,00,000 او د امام مالک سره 1,00,000 امام احمد بن حنبل سره 1,00,000 4,00,000 شو ته یو راونیسي نو تا په دې 4,00,000 کې 1,00,000 رانیولي دي نورو سره به څه کوو ضروري دا د هغوی دپاره شو لکه دا مسله وایي دا د سعودیانو ده شرم او حیا ولم نه ورسي حدیث راغی حدیث د سعودیانو دی دا حدیث او دا د وابیانو والا حدیثو دپاره دی دا حدیث دا پنجپیریانو دی دا حدیث دا دیوبندیانو دا حدیث امام شافعي مذهب دا کم دین ورته راغستی دی دا تقسیم کړی چا دی قرآن او حدیث زمونږ دین دی زمونږ مذهب دی زمونږ مسلک دی زمونږ لار دی اوس په دغې پسې روان یو دا ټول امامان منو ټول منو حق پرست علما چې څومره تېر شوي ټول منو ها خو چې د کم عالم راته په کم ځای کې سهو او غلطي معلومه شي نو په هغې کې ورله تابعداري نه کوو سره د محبته سره د ادبه دا زمونږ طریقه ده دغه زمونږ لار ده او د مرګه پورې به انشاءالله دغه لار موږ تعصب د مولا د کتاب دپاره نه کوو سوای د الله د کتاب نه علاوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه علاوه چې دې دپاره ښه ټیټ تعصب کوو ښه ټیټ تعصب دې دپاره موږ کوو نو دا تقلیدونه دا کوم چې رایج دي دا تقلیدونه دا بدعت دی دا هم نه په شریعت کې لکه امام ابو حنیفه رحمه الله په 80 هجري کې پیدا شوی په 1.5 سال کې وفات شوی مونږ به دا وایو چې ډېر زر علم وکړو 100 کالو کې دا علم وکړو ټولو امام ته جوړ شو هسې بالفرض 100 کاله شو دا 100 کاله خلک د چا په مذهب کم فقهي مذهب باندې دا خلک روان بلکې دا بدعت په امت کې وروسته راوتی دی 300 کاله بعد په امت کې دا جاخه راوتی دی دا مخکې نه وه
تو خلق قرآن او حدیث پسې به روان د علم خبره به یې واورېده که دلیل به ورسره و عمل به پې کوو که دلیل به یې کمزوری و خبره به یې ورله پرېښوده وروسته به کې بیا دا قیسې راووتې دا حنبلي دی او دا شافعي دی او دا مالکي دی دا حنفي دی نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او ځکه امام ابن القیم رحمه الله خپله نونیه کې ناشنا خبره کړې ده وإذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس والأعمى هما أخوان په دې باندې اجماع ده چې مقلد او ړوند دا دواړه وروڼه دي مقلد او ړوند ولې وروڼه دي دواړه سنې دي ړوند هم سنې دي او مقلد هم سنې دي نو ځکه بیا وایي والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد مستويان علم وی دې ته وایي چې ته حق معلوم کې په دلیل سره نو کوم ځای کې وایي دا او تقلید یو شان دي حق پسې دلیل پسې ګرځېده تحقیق کول او بل طرف ته تقلید کول کوم ځای کې یو شان دي امام ابن القیم دا دواړه یو شان خو نه دي ما ذاك والتقلید مستویان اوس الله وایي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق او مثال دا کسانو چې کفر کړی دی په شان د هغه سړي دی چې اوازونه کوي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هغه څاروو ته چې ناوري مګر اواز او چغه صم بكم عمي فهم لا يعقلون دوی کاڼه دي چاړاګان دي ړانده دي نو دوی عقل نه لري ګوره الله سبحانه وتعالی اوس د دې مشرکانو مثال بیانوي دوی ولې په دې تقلیدونو کې په دې شرک او په دې کې پراته دي نو الله یې ناشنا مثال ذکر کوي وایي دوی ته که ډېر حق بیان کړي په دوی باندې اثر نه کوي دوی پې نه پوهېږي لکه یو شپنکی دی كمثل الذي ينعق یو سړی دی چغې وایي چغې دلته څوک وایي شپنکی دی ګډې بیزې روانې کړي دي او دی دې ګډو بیزو ته آواز کوي ښی طرف ته تاو شي ښی طرف ته وایي نه اوري آواز اوري خو پوهېږي پې نه نو دغه شان دوی دي که دعوت وله ورکې نو دوی پوهېږي خو پې نه او دا پوهېږي دې د لاسه پې نه ځکه چې زړه کې ضد او عناد او تعصب پروت د هغوی هم د پلار نیکه د لارې نه علاوه بله لار نه مني او سبحان الله بعض علماو دا مطلب ذکر کړی لکه لږ ساعت مخکې ما وایي چې قرآن باندې پوهېده ده بغیر د الله د توفیق نه او محنت نه نه کېږي بعض علما دا وایي د دې مطلب دا دی مثال د هغه کافرانو چې خپلو بوتانو ته چغې وایي او باباګانو ته نو د دې داسې مثال دی لکه یو شپنکی چې خپلو څاروو ته اوازونه کوي نو هغو د ده په دې خبره پوهېږي خو نه که نه نو دغه شان دا دوی چې پراته دي دې باباګانو ته او دې بوتانو ته او چغې وایي نو نه هغوی اوري او نه پې نه ترې پوهېږي بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده وی د دې مطلب دا دی چې د دې کافرانو مثال د ګډو بیزو په شان دی ځکه چې دوی په دې خبره باندې نه پوهېږي اوس ګډ او بیزې ته ته که ډېره خبره وکړي او ډېر ورته دلایل بیان کړي پوه شي وکړي نه پوهېږي دغه شان دوی هم نه پوهېږي ځکه چې الله یې وجه ذکر کړه لا یعقلون عقل نه لري او هغې نه مخکې وایي دوی کاڼه دي چاړاګان دي وړانده دي داسې خبره مخکې ذکر شوې وه کوم ځای کې صورت په اوله کې هلته څنګه دی فهم لا يرجعون دلته دی فهم لا يعقلون اوس الله سبحانه وتعالى مؤمنانو ته امر کوي ادب ورته هم ښیي تربیت وله کوي او دا ورته وایي چې تاسو مه کېږئ د مشرکانو په شان الله چې دله څه حلال کړي دي نو هغه خورئ حلال یې ګڼئ او د الله شکر ادا کوئ او څه چې د باندې حرام کړي دي هغه حرام ګڼئ یا ایها الذین آمنوا
اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاک هغه څه نه چې موږ درکړي دي تاسو ته واشکروا لله او شکر کوئ د الله ان کنتم ایاه تعبدون که چېرته تاسو خاص د هغه بندګي کوئ معنی دا چې څوک د الله خاص بندګي کوي دی به د الله شکر ادا کوي اوس هغه څه دي چې الله حرام کړي لکه چې مخکې خو الله وایي چې د ځان نه به څه نه حرامول نو الله سلور شیزونه ذکر کوي چې دا حرام دي خو د دې مطلب دا نه چې دین علاوه نور حرام نشته نور هم حرام شته حدیثونو کې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي خو دا دې دپاره ذکر کوي چې دغه وخت کافرانو به دا حلال ګڼل حالانکه دا الله حرام کړي او یا دا بعض علما وایي چې دا په ټولو آسماني کتابونو کې حرام و دا سلور شیزونه په ټولو آسماني کتابونو کې انما حرم علیکم المیته یقینا الله حرام کړي د په تاسو باندې مرداره والدم او وینه بیولی شوي ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اهل به لغیر الله او هغه څه چې اواز وکړی شي په هغې باندې دپاره د نزدېکت د غیر الله کم دي مرداره وینه توی کړی شوي خنزیر غوښه د غیر الله په نوم چې حلال شوی نو مرداره کې نقصان دی ځکه چې دا ذبح کړی شوي نه ده وینه ترې نه ده وتې په دې کې مرضونه دي والدم وینه بیولی شوي عامه وینه ته نه ده مراد کومه وینه چې د رګونو ده هر چې هغه وینه ده چې په دې غوښه کې پاتې شي هډوکو سره یي او بیا سړی پخلی کې هغه پکې راوځي نو دغسې نقصان نه کوي دغه وینه حرامه نه ده ولحم الخنزیر غوښه د خنزیر په دې کې نقصانات هم دي د سړي نه دوس هم جوړوي او طبي پکې ډېر نقصانات دي وما اهل به لغیر الله په دې کې نقصان داری چې دا شرک دی د غیر الله په نوم باندې چې څه شی وي ورته ما وویلی شو ما عام دی دا به صرف څاروی نه وي دا چیني هم کیدی شي غوړي غوښه وریجې د دې نه علاوه چې نور شي هر شی چې د غیر الله په نوم وي نو دا څه دی دا حرام دی اوس آیا بالکل حرام دی اوس که سړی مجبوره شي نو د هغه استثناء فمن اضطر غیر باغ ولا عاد نو څوک چې محتاج شو چې نه دی طلبګار د خو نه او نه دی زیاتې کوونکی فلا اثم علی نو نشته ګناه په ده باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکی مهربان دی یو سړی دی محتاج شو لکه مري او مخې ته د خنزیر غوښه پرته ده الله وی خوړی شي خو دوه شرطونه دي یو د خون په نیت به نه خوري دویم ولا عاد زیاتې به نه کوي دومره به وخوري څومره چې ضرورت دی د هغې نه اخوا به نه ځي که چا داسې وکړو په داسې ګناه نشته اوس الله بیا رد کوي په هغه چا باندې چې څوک علم پټوي خصوصا دا څوک دي د علم چا پټ کړی یهود نصارا دا خلک چې مراد دي د قبلې مسله دوی پټه کړې ده د الله د توحید مسله دوی پټه کړې ده او دا د دوی په کتابونو کې هم حرام دوی پټه کړې ده دا څلور چې دلته الله ذکر کړو دا د دوی په کتابونو کې څه حرام او دوی دا پټه کړې ده ځکه الله وایي ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب یقینا هغه خلک چې پټوي هغه څه چې نازل کړي دي الله د کتاب نه ویشترون به ثمنا قلیلا او اخلی په هغې سره دنیا لګه مخکې تفصیل ذکر شوی چې یهودو به د پیسو دپاره دین خرڅوو په څه طریقو سره
دو طریقې ذکر شوي هغه د فقیر ورپورې پایمانې دي. اوس یې هغې نه مخکې مسله ذکر شوي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون دې شاید وکړو که نه سوره بقره کې ځای شته دقه دی حق او باطل ګډوډ کول یا حق بالکل پټول د څه دپاره د پیسو دپاره د دنیا دپاره سزا د دوی اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار دا کسان نه چې په خپلو خېټو کې مګر اور د دې امت چې کوم مرضیان دي مولیان د پیسو دپاره چې غلطې فتوې ورکوي دوی هم خېټو ته اور اچوي ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم او خبرې به نه کوي دوی سره الله په ورځ د قیامت او نه به پاکوي دوی لره نو د الله به حساب کتاب نه کوي کوي به نو په حساب کتاب کې به الله خبرې نه کوي خبرې خو به سره کوي که نه د رحمت خبرې به سره نه کوي د رحمت او د شفقت او نه به پاکوي نه به پاکوي د ګناهونو نه ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب دردناک دی ولې أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة داغ کسان دي چې اغستې د ګمراهي په مقابله د هدایت کې او عذاب په مقابله د بخنه کې فما أصبرهم على النار نو څه ډېر صبرناک دي یاس نو څه ډېر جرأتمند دي دوی په اور باندې یعنې څومره جرأتمند دي چې ښه ښکاره کوم طرف ته روان دي ګمراهۍ طرف ته اور ته روان دي د عذاب ول الله ولې ورکوي د هغې وجه ذلك دا عذاب په دې وجه دی بأن الله نزل الكتاب بالحق چې یقینا الله نازل کړی دی کتاب په حق سره دلته پکې خبره پټه ده چې الله خو نازل کړی دی کتاب په حق سره دوی پکې څه چلو کو اختلاف یې پکې جوړ کو تحریفات یې پکې وکړو ګډې وړې مسئلې جوړې کړې حق یې پټ کو باطل یې راښکاره کړو وإن الذين اختلفوا في الكتاب او یقینا هغه کسان چې اختلاف یې کړی دی په کتاب کې لفي شقاق بعید خامخا په مخالفت کې دي لري شقاق موږ پرون د دې معنی ذکر کړی و شقاق د شق نه اخیستی شوی دی او شق څه ته وایي طرف ته اړخ ته نو دوی د حق نه او د کتاب نه یو اړخ ته لرې پراته دي حق د دوی نه لرې دی په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا به د 100 نمبر آیت نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين